سلامونه افغانانو. دغه څوک دی؟ خو یو افغان دی. د نور شیانو نه به تیر شو، که هغه سوپر فین دی، که هغه په بیرغ ځان مشهوره کړی دی، که هغه یو شی، که هغه بل شی. دا روان و ورلډ کپ لپاره. تاسې مې ویډیو کتله، ما مې ویډیو کتله، بیک هم تیار کړی و، بیرغ هم تیار کړی و، ټول هر سامان تیار کړی و، ویډیو هم جوړه کړله چې زه به سبا ځمه انډیا ته د ورلډ کپ لپاره. بیا یې بله ورځ بیا ویډیو جوړه کړله چې نه ځمه. ده ولې انکار وکړ؟ همدغه کمنټو د لاسه چې دا تاسې ورته وایئ چې نه ته مه ځه، یا د سپېره ورته خطاب کوئ، یا چې وایي ته لاړ شي موږ میچ بایلو، داسې دی وسې ده. دا میچ او ګټل او بایلل دا د رحیم صدیقي پورې اړه نه لري. دا قسمت خبرې دي. بیا تاسو ته وایم چې د رحیم صدیقي دا اول سفر دی چې دې ورلډ کپ لپاره ځي. خو دا د 2015 2014 نه همدا ټیم سپورټ کوي، همدا بیرغ سپورټ کوي. ولې هغې وخت کې افغانستان میچ نه بایله، هغې وخت کې افغانستان میچ نه ګټه. همدغه رحیم صدیقي ته میچ ګټم، همدغه رحیم صدیقي ته میچ بایلم. ورلډ کپ ته تللی دی، ایشیا کپ ته تللی دی، یعنې که هغه وړوکی سیریز تللی دی، که هغه غټ سیریز تللی دی، د انډیا سیریز ته تللی دی چې انډیا په خلاف وي، که د پاکستان په خلاف یې تللی دی، که د ساوت افریقا یې، که د اسټرالیا یې، که د هر چا په خلاف یې. واړه او غټ ټیم ته نه دي کتلي، خو دا د ټیم سپورټ لپاره تللی دی. هغه سیریز خو به مې یادېږي سریلانکا په خلاف، چې دا یوازې ځان باندې په پوره ګراوند کې همدا یو افغان و چې بیرغ یې رپو را رپو. خو زه دا وایم چې یو افغان یو ټیم سپورټ دپاره ځي، یو هغه دپاره ځي، ولې ورته یو غلط کمنټونه کوي؟ د ده زړه مات که بیچاره. د ورلډ کپ ته به د ده زړه نه کېده، خو دا خو د خپل مصرف نه ځي. کاشکې د ده یو سپانسر وی، ولې ویډیو جوړه نه کړه؟ خو که د ده یو سپانسر وی، ده به بیا د سپانسري ویډیو نه جوړوله چې صحیح د سپانسر لري. خو د خپل جب مصرف نه ځي، هر څه مصرف خپل دی. ته به وایې چې تاسې نه اخلي. بیا دا نوی رواج راوتی دی، رحیم صدیقي چې میچ ته لاړ شي هغه میچ بایلو، رحیم صدیقي چې لاړ نه شي هغه میچ نه بایلو. هغه پخوا کلو کې چې ته هلته خو چې بایله ګټم دا خبرې خو نه وې. دا اوس نوی رواج راووته. څه به ووایم؟ نو بس زموږ افغانان دي. نو اوس به تاسې ټول ما ته په کمنټ کې دا وایي. زه ښه پوهېږم چې ته چاپلوسي کوې، ته دا کوې، ته هغه کوې. دا چاپلوسي نه کوم، خو یو انسان ولې د یو چیز نه زړه مات کوي؟ ولې د یو چیز نه زړه تور کوي؟ نور به څه نه وایم، ویډیو غټېږي ورکه، بس خوشحاله اوسئ.